د ژورنالستانو ملي ټولنه د طالبانو له بیا ځلې واک راهیسې 380 رسنیو فعالیت درولی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو له ډلې یې یوه هشتسوب ورځپاڼه ده. د دې ورځپاڼې ایډیټر حسیب وویل چې طالبانو د واکمنۍ له پیل ځینې رسنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وې. نوموړي دا چې رسنۍ ولې تړل شوي لاملونه یې په ګوته کوي او وایي له بدمرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو تر شا طالبان دي. په 2021 کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته یې هشتسوب او نورو رسنیو ته وویل شول چې یا د خپله پالیسي د دوی مطابق جوړه کړي او یا د هم افغانستان پرېږدي. دا دوه ښکاره خبرې وې چې د رسنیو مخه یې ونیوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 380 رسنۍ تړل شوي دي.